وکړو او د قراندازۍ او د اسکې طریقه به دا وي چې موږ به دغه د اردن چې کوم نږدې نهر دی دې ته به ولاړ شو هر یو هغه قلم چې دی نوشته به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د آل عمران د خاندان چې د حضرت مریم علیها الصلاة والسلام او حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام خاندان دی د دې ذکر او قصه کوو. آل عمران قصه الله سبحانه وتعالى په سورة آل عمران کې راوړې ده چې د قرآن کریم دریم سورت دی او په دریمه سپاره کې ده. آل عمران چاته وایي؟ ځینو مفسرینو لیکلي دي چې د عمران خاندان څخه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې د هغو ذکر په دغه الفاظو کړی دی چې ان الله استفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالمین. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ما غوره کړل آدم علیه الصلاة والسلام، نوح علیه الصلاة والسلام او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام خاندان او د عمران خاندان پر ټول عالم باندې په خپلو زمانو کې. د دې آل عمران څخه څوک مراد دی؟ ځینو مفسرینو لیکلي دي، بعضو مفسرینو چې دلته د عمران څخه د موسی علیه الصلاة والسلام پلار مراد دی چې عمران بن قیس نومېدی. خو اکثر مفسرینو لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالى چې دلته د آل عمران ذکر کړی دی او آل عمران ته الله سبحانه وتعالى پر ټول عالم باندې په خپله زمانه کې فضیلت او غوروالی ورکړی و. د دغه عمران څخه د عیسی علیه الصلاة والسلام نیکه او د حضرت مریم علیها الصلاة والسلام پلار مراد دی چې عمران بن ماثان نومېدی. عمران بن ماثان د بیت المقدس د مسجد اقصا امام خطیب او د بیت المقدس د مسجد اقصا رهنماو، د خلکو تربیت یې کوي، د خلکو روحاني روزنه یې کول او خلکو ته باید الله سبحانه وتعالى پیغامونه ور اورول. د دغه عمران کوروالا حنه نومېدل چې د فاقوزه لور وله. دغه عمران او د کوروالا ته الله سبحانه وتعالى یو زوی ورکړی و چې د هغه نوم هارون و. او هارون په ځوانۍ کې چې کله پر ځوانۍ باندې رالی ځوان سو، الله سبحانه وتعالى دته مرګ راوستی مړی کړي. نو د عمران کوروالا چې حنه نومېدل هغه ډېره پریشانه سول. د هغې د پریشاني وجه دا وه چې د هغې سوچ او فکر دا و چې زما خاوند عمران چې د مسجد اقصا امام دی او خطیب دی هغه اوس نور سپینږوری سوی دی او زما د خاوند پر ځای به اوس زما بچی هارون د خلکو امامت کوي، د مسجد اقصا خطابت به کوي او د خلکو روحاني او دینی تربیه به کوي. هغه هارون په ځوانۍ کې وفات شو. نو د عمران کوروالا حنه ډېره پریشانه ول. الله سبحانه وتعالى په دغه وخت کې دې ته په نس باندې اولاد ورکړي. نو بیا دې یو نظر کښېښوی چې که چیرې ماته الله سبحانه وتعالى یو بچی راکړي نارینه، زما هغه بچی به د بیت المقدس د مسجد اقصا خادمي، زه د الله د رضا دپاره نظر کوم او زه د الله د رضا دپاره بیت المقدس و مسجد اقصا ته وقف کوم. خو کله چې الله سبحانه وتعالى د دې هغه اولاد دنیا ته راوستی، هغه د دې پر ځای چې نارینه بچی پیدا سي هغه یو زنانه نجلۍ پیدا سوله. نو د عمران کوروالا حنه ډېره پریشانه سول او دې خو نظر یې شوی چې که ماته پروردګار بچی راکړي، نارینه هلک یې راکړي، هغه به د بیت المقدس خدمت کوي. هغه د بچي پر ځای باندې نجلۍ پیدا سو. خو دې چې د الله سره کوم نظر یې شوی د هغه نظر مطابق دې د خپله بچی صفا کړه، نوې جامې ور واغوستلې او د مسجد اقصا چې کوم متولیان و او کوم چې هغه انتظامیه کمیټې ول هغو ته یې وروستل. په دغه وخت کې د مسجد اقصا کمیټې پر 90 کسانو باندې مشتمله ول.
دغه 29 کسان هغه کسان وه چې د مسجد اقصی د مختلفو امورو د مختلفو کارو سرپرستی یې کول، چا لمنځونه ورکول، چا خطابت کوي، چا د صفایي انتظام کوي، چا د تعمیرو د روغو د جوړ انتظام کوي. کله چې دغه د حنې لور چې مریم علیها السلام و دا چې کله کمیټې ته پیش کړله، د کمیټې د خلکو د انتظامیه چې دا کوم 29 کسان وله د دې په خپل مابینځ کې جنجال شو. هر یو دا غوښتل چې زه دغه نجلۍ چې مریم علیها السلام نومېدل او دا د عمران لور وه، د دې د امام او خطیب لور وه، هر یو دا غوښته چې د دې کفالت وکړي، د دې ساتنه وکړي، د دې روزنه وکړي، پر دې باندې خرچه وکړي. د دې خبره چې کله جنجال ته ورسېدل نو بیا دې دا مشوره سره وکړه چې موږ تاسې به قراندازي سره وکړو، اسکه به سره وکړو، او د قراندازي او د اسکې طریقه به دا وي چې موږ به دغه د اردن چې کوم نږدې نهر دی دې ته به ولاړ شو، هر یو هغه قلم چې دی نوشته به کوي، هر یو به خپل قلم نشاني کړي او د اردن چې کوم نهر دی و هغه نهر ته به یې ورواچي. بیا چې د هر چا قلم، مفسرینو لیکلي چې د هر چا قلم پر خپل ځای ودرېدی، اوبو نه یوړی، هغه به د مریم کفالت کوي، او د چا قلم چې اوبو یوړی هغه د مریم کفالت او ساتنه نسی کولی. کله چې د اردن نهر او والي ته ورله او ټولو خپل قلمان ور وغورځول، د ټولو قلمان اوبو یوړه، یوازې د حضرت زکریا علیه السلام قلم پر خپل ځای ودرېدی او د مریم علیها السلام کفالت حضرت زکریا علیه السلام شروع کی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا کیسه کوي، اذ قالت امرأة عمران، کله چې د عمران کوروالا حنې وویل رب انی نذرت لك ما فی بطنی، ای زما پروردګاره زما په نس کې چې کوم اولاد دی هغه ما ستا د رضا دپاره نظر کړی دی، محررا هغه به د دنیا د ټولو کارو څخه ازادي، فتقبل مني، ای زما خدایه ته زما دغه نظر زما څخه قبول که، انک انت السمیع العلیم، بلا شک پروردگاره اوریدو والا ذات او ته په هر څه باندې خبر یې. الله سبحانه وتعالی فرمای فلما وضعتها، کله چې دې هغه بچی وزېږوي، قالت رب انی وضعتها انثى، دې وفرمایل چې ای پروردگاره دا خو ما یو زنانه بچی راوړی، دا خو ما یو نجلۍ وزېږول، والله اعلم بما وضعت، الله سبحانه وتعالی ډېر ښه خبرو په هغه اولاد باندې چې دې زېږولی و. وليس الذکر کالانثى، کوم خدمت چې نارینه کولی سي، کوم کار چې نارینه کولی سي زنانه خو هغه رقم نسي کولی، کوم عمومي خدمت چې د دین یو نارینه انسان کولی سي زنانه او نجلۍ خو هغه کار نسي کولی. وليس الذکر کالانثى، نه دی نارینه لکه یو زنانه. بیا د مریم علیها السلام مور حنه وویل چې انی سمیتها مریم، ما پر دې باندې د مریم نوم ایښی دی. مریم د عبراني ژبې لفظ دی او د دې معنا د بخاري کې لیکلي دي چې د مریم معنا د عبادت کوونکی. حنه چې د دې مور و هغې وویل چې ما پر دې باندې د مریم نوم کښېښوئ، و انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، ای پروردګاره زه پناه غواړم په تا باندې د دې او د دې د اولاد د شیطان د حملې سره. پروردګاره زه ستا پناه غواړم، تا په پناه کې راولم چې ته د دې او د دې د اولاد او د دې د خاندان حفاظت وکړه د رټل سوي شیطان سره. فتقبلها ربها بقبول حسن، الله سبحانه وتعالی حضرت مریم علیها السلام قبول کړه په ډېر ښایسته قبلېدو باندې، ځکه د مور حنې ډېر ښایسته نیت و. پلار چې عمران نومېدی هغه یو ډېر نیک او صالح انسان و، او چا چې د دې کفالت کوي حضرت زکریا علیه السلام هغه د الله پیغمبر و. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وانبتها نباتا حسنا، الله سبحانه وتعالی دا زرغونه کړله په ښه زرغونه کېدو باندې. مفسرینو لیکلي دي چې کوم ماشوم چې به په 2 میاشتو کې څومره غټېدی دا به په 2 ورځو کې دومره غټېدل. وکفلها زکریا، د دې روزنه او د دې کفالت حضرت زکریا علیه السلام کوي. کله چې حضرت زکریا علیه السلام ته په قراندازي کې په اسکه کې
دا ورله نو حضرت زکریا علیه السلام مسجد اقصی ته نږدې خپله یو کمره درلودل د خپل عبادت دپاره. حضرت زکریا علیه السلام دې ته هغه کمره ورخالي کړله او دا یې په هغه کمره کې وسول. او کله چې به حضرت زکریا علیه السلام د هغه کمرې سره وتی نو په دې پسې به یې هغه کمره کلب کړله، هغه کمره به بندول. هر کله چې به کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې به حضرت زکریا علیه السلام د دې و هغه کمرې ته ورغلی، وجد عندها رزقا، د دې مخ ته به رنګارنګ نعمتونه پراته وه. مفسرین لیکلي دي چې د دوبي موسم به و، د ژمي میوې به ورته پرتې وې، او د ژمي موسم به و، د دوبي میوې به ورته پرتې وې. حضرت زکریا علیه السلام به ډېر حیران سو. پوښتنه یې ځینې وکړه، یا مریم انا لک هذا، ای مریمې دغه نعمتونه دغه میوې تا ته چا راوړي دي؟ کمره خو په تا پسې کلف ده. حضرت مریم علیه السلام به ورته وفرمایل هو من عند الله، دغه نعمتونه ماته الله سبحانه وتعالی را استوي. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، بلا شک الله سبحانه وتعالی چې وغواړي چاته هغه ته بلا حساب او کتاب روزي ورکوي. کله چې حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم علیه السلام مخ ته رنګارنګ د الله سبحانه وتعالی نعمتونه ولیدل، او دا یې ولیدل چې الله سبحانه وتعالی بې موسمه میوه پیدا کولی سي، الله سبحانه وتعالی په خپل قدرت باندې بې موسمه میوې پیدا کولی سي. وایي د حضرت زکریا علیه السلام اولاد نو کله چې دا ولیدل الله سبحانه وتعالی و مریم ته بلا موسم نعمتون او میوې راستولې دي، نو د الله سبحانه وتعالی پر قدرت باندې ایمان نور هم زیات شو. او په دغه وخت کې دعا وکړله، هنالک دعا زکریا ربه، په دغه وخت کې زکریا علیه السلام خپل پروردګار ته دعا وکړه، او دا یې ورته وفرمایل رب هب لي من لدنک ذریة طیبة، ای پروردګاره ته ماته ستا د طرفه یو پاک خاندان او یو پاکه کورنۍ راکې، ماته نیک او صالح اولاد راکې، ای پروردګاره ماته پاکه کورنۍ او خاندان راکې. انک سمیع الدعاء، بلا شک ته زما د دعا اورېدونکی یې. کله چې حضرت زکریا علیه السلام پر لمانځه ودرېدی، پروردګار ته یې دعا وکړه، د دعا وروسته پر لمانځه ودرېدی، الله سبحانه وتعالی جبرائیل امین ملائکه د ډېرو ملائکو سره راواستول چې حضرت زکریا علیه السلام ته د اولاد او بچي زیری ورکړي. دی پر لمانځه ولاړ دی، فنادته الملائکة، ملائکه جبرائیل امین پر ده باندې غږ وکړي، وهو قائم یصلي فی المحراب، دی ولاړ دی هغه د مریم په کمره کې لمونځ کوي. ملائکې غږ پر وکړي ان الله یبشرک بیحیا، ای زکریا پیغمبره الله سبحانه وتعالی پر تا باندې زیری کوي د یو بچي چې د هغه نوم به یحیایي، مصدقا هغه به تصدیق کوونکی بکلمة من الله، د الله سبحانه وتعالی د کلمې د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت او د پیغمبري تصدیق کوونکی به وسیدا، او هغه به د خپل زمانې د خپل قوم د انسانانو سرداري، وحسورا او هغه به خپل ځان لرې ساتي، خپل ځان به پاک ساتي د زنانو سره. حدیث شریف کې راځي چې په پیغمبرانو کې یوازې یحیی علیه السلام واده نه و کړی، نور ټولو پیغمبرانو ودونه کړي وه. او حضرت عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته پورته کېدی په هغه وخت کې د ده عمر 33 کاله و. تر دغه وخته پورې حضرت عیسی علیه السلام هم واده نه و کړی. کله چې واپس الله سبحانه وتعالی د مځکې ته راواستوي چې اوس نو هغه زمانه ډېره نږدې را رسېدلې ده چې نور به حضرت عیسی علیه السلام مځکې ته تشریف راوړي. روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام چې کله دنیا ته تشریف راوړي نو د عربو د یو خاندان چې ازد شنو او ورته وایي د هغه خاندان د یو زنانې سره به واده کوي. الله سبحانه وتعالی به د هغه زنانې سره و حضرت عیسی علیه السلام ته 2 اولادونه ورکوي. د یو نوم به موسی، د بل نوم به محمد. پیغمبر علیه السلام روایت دی واده د پیغمبرانو سنت دی، نکاح د پیغمبرانو سنت دی. جامع صغیر
اول جلد صفحه 38 کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت لیکلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اربع من سنن المرسلین، څلور کارونه د پیغمبرانو مشترک سنت دي. الحیاء والتعتر والنکاح والسواک. یو حیا او شرم دا د پیغمبرانو سنت دی. دوهم عطر او خوشبوئی لګول دا د پیغمبرانو سنت دی. دریم نکاح او واده کول دا د پیغمبرانو سنت دی. او څلورم مسواک وهل دا د پیغمبرانو سنت دی. کله چې ملائکې پر حضرت زکریا علیه السلام باندې زیری وکړي چې الله سبحانه وتعالی به تاته بچی درکوي، د هغه نوم به یحیی، هغه به د عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی، هغه به د خپل قوم سرداري، وحصورا هغه به د زنانو څخه خپل ځان ساتي، هغه به واده نه کوي، ونبیا من الصالحین هغه به د صالحو پیغمبرانو څخه د الله یو پیغمبري. کله چې دا زیری ملایکو جبرائیل امین ملایک پر حضرت زکریا علیه السلام وکړي، حضرت زکریا علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه رب انا یکون لی غلام، ای پروردګاره زما به بچی څنګه پیدا کیږي؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، زما عمر خو بیخي ډیر زیات شوی دی. مفسرین لیکلي دي چې دغه وخت کې د حضرت زکریا علیه السلام عمر 120 کاله و او د کور ودانې نیم عمر یې 98 کاله و. حضرت زکریا علیه السلام د پروردګار څخه پوښتنه وکړه ای لویه خدایه انا یکون لی غلام، ته به ماته اولاد څنګه راکوې؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، زه خو سپېژنې سوی یم، د 120 کالو یم او زما کور ودانه وچه د اولاد یې نه کېږي، د 98 کالو ده. قال ملائکې ورته وویل کذلک الله، همدغه رقم الله سبحانه وتعالی کولی شي چې په دغه عمر کې تا ته اولاد درکړي. یفعل ما یشاء، څه چې د الله خوښه سي الله سبحانه وتعالی هم هغه رقم کوي. حضرت زکریا علیه السلام د پروردګار څخه غوښتنه وکړه رب اجعل لي آیه، ای زما پروردګاره ته ماته د دغه اولاد یو نشانه راښکاره کړه، ته ماته یو نښه راکړه. الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل آیتک الا تکلم الناس 3 ایام، ستا نشانه دغه ده چې ته به 3 ورځې او 3 شپې د خلکو سره خبرې نسې کولی، الا رمزا، یوازې به ته خبرې د خلکو سره په اشاره باندې کولی سي. په دغه وخت کې واذکر ربک، د خپل پروردګار ذکر کوه، کثیرا په زیاته اندازه باندې، وسبح بالعشي والابکار، او د خپل پروردګار پاکي بیانوه د ورځې په آخري حصه کې او د ورځې په اوله حصه کې د الله سبحانه وتعالی ذکر کوه، د هغه پاکي بیانوه. دا و د آل عمران قصه او ذکر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.